أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یوه ښځه مېړه ویلې کور ته لاړه ورور ته یې وژړل چې زه یې داسې وویلم هغه راغی پیغمبر علیه السلام ته یې عریضه وکړه ما خپله خور درته ورکړی دی ده مې اکرام و عزت کړی دی اوس د ما د خور سره ظلم کوي دی یې ویلی نبي علیه السلام ورته وویلې قصاص به تر اخلو چې مثلا دا یوه چپېړه ویلی اوس په مېړه یو چپېړ ویل چې نبي علیه السلام دا فیصله وکړه دی روان شو اوس بل سړی به راغواړي هغه خاوند د دغه ښځې بېرته نبي علیه السلام غږ چې کور راوګرځئ ما فیصله یوه وه د الله اراده بله او جبرایل امین راغی وحی نازله کړه سړی په خپله ښځه نه ویل کېږي ولې د ښځې د ټول عمر نفقه په میړه ده جامه یې په میړه ده خدمت یې په میړه ده د دې د تربیې کار هم په میړه ده اوس نو دغه ښځه کله بد اخلاقي کوي د اصلاح کار یې میړه ته سپارلی د اصلاح اوس څو صورته اولا لرګی مه اخله نصیحت ورته وکړه د خدای پاک د عذابونه یې وډاره کړه د میړه حق ور وپېژنه نبی علیه السلام یې د میړه په ښځو دومره حق ده که ما د الله نه سوا بل چاته اجازه کړی چې سجده ورته وکړي ما به ښځو ته ویلي چې خپلو میړو ته سجده کوي کومه ښځه چې میړه ته راضي وي چې مړه شي الله ته راضي ده چې میړه ته ناراضه و الله تعالی ته ناراضه ده کومه ښځه چې 5 وخته لمونځ کوي روژه نیسي د زنا نه ځان ساتي او د خپل میړه اطاعت کوي فرمانبرداري کوي چې مړه شي د جنت په هره دروازه چې ننوځي جنت ته د الله د طرف نه ورته اجازه ده خو که یا لمونځ نه کوي یا روژه نه نیسي چې د الله حقوق دي یا زنا کوي او یا د میړه اطاعت نه کوي د الله ورسره وعده د جنت نشته یو وارې به عذابونه په تېرېږي بیا به ځي جنت اوس نو اوله خبره دا ده چې داسې په تکلیفو یې خبره که په عذابو یې خبره که نصیحت ورته وکړه که په دغه نه شوه اصلاح بیا ځان ته مره ورکړه مقاطعه ورسره وکړه خبرې مه ورسره کړه یا کوټه کې تر ګوښه شه یا په بستره کې تر ګوښه شه یا شا ور وګرځوه خبرې مه ورسره کړه لکه زر ته چې د ظرفیت خبره راغلې فلم او ضاجع که په دغه نه شوه اصلاح بیا یې ووایه خو په ویلو کې به بیا احتیاط وي نبي علیه السلام یې څوک د خپله ښځه داسې نه وایي لکه غلام چې وایي اوس ګورې غلام خو په اصل کې کافر و د نیولی د یو سره د خپلوي تعلق نشته نو زړه یې نه پسوځي هغه خلک لږ ډېر وایي داسې ښځه مه وایي لکه غلام ولې سهار د لرګی ور واخیست ویې بېګا د شوق ورته وشو بېرته به بیا دې ته ور مجبوری نبي علیه السلام یې مخ ته به یې نه وایه بد شکلکه یې به یې نه چې مخ ته کښین واوړي مخ مجمع د انوارو ده د حیوان ویله مخ ته ناروا دي نو مخ ته به یې نه وایه نبي علیه السلام یې ویې به یې خو عیبناکه کوې به یې نه چې سر مات شو لاس مات شو پښه ماته شوه داسې ویل چې څرمن وسوځي دا پوستکی غوښه وخوږېږي د دې اصلاح ورسره راشي خو عیب نشي تر جوړ که په دغه هم نه شوه اصلاح اوس نو یا حاکمانو د وخت امیر ګوره د دغه مسؤل ده چې د خلکو د کورنیو په حال به هم ځان خبروي اوس چې قاضي صاحب امیر صاحب ته په دوی پوه شوې چې دغه دوه ګزاره سمه نه سره کوي نو یا وایي خطاب یو حکامو ته ده نو بیا د میړه د خاندان یو سړی هغه میړه ته ورولېږئ د ښځې د خاندان یو سړی ښځې ته ورولېږئ چې ورشئ تاسې دوه د دوی په منځ کې صلح وکړئ د دوی د خاندانو خبره ځکه دا وایي سړی د خپلو خپلوانو په حال ښه خبر وي نو سړی به د سړي په حال ښه خبر وي د ښځې خپل به د ښځې په حال ښه خبر وي د خپلې خور ورور اخلاق سړي ته خپله معلومېږي یا قریبانو ته اشاره ده کله د ښځو پلار ته شکایت کوي نو پلار ګنۍ او خسرګنۍ په جنګو سره اچوي نو تاسې سره لرګی مه اخلئ یو وارې ورشئ پوښتنې وکړئ چې ګرمه په چا کې ده هغه باندې د ګرمې غږ وکړئ
د اصلاح کوشش وکړئ. که اصلاح نه راتله بیا د خلع تجویز ورکړئ. که په ښځو کې بد اخلاقي وه ښځې ته ووایه چې بیا نو مال بېرته ورکړه چې تا طلاق کړي. که په سړي کې بد اخلاقي وي بیا سړي ته ووایه یا به ښه ژوند ورسره کوي یا یې طلاقه کړه. خلع نه، دغسې طلاقه کړه ځکه د دې طرف نه خو نشوز نشته. خو که دغه ثالثانو اراده دې جوړې وه خدای جوړه راولي، یا د دغه مېړو د ښځې رښتیا اراده دې جوړې وه چې ثالثانو ته اختیار ورکوو خدای پکې دې په مابین کې جوړه راولي. جوړه څه معنا؟ دا نه معنا چې بقا اصلاح فیصله خدای راولي. که د دوی په منځ کې بقا نیکه وه خدای د ثالثانو زړو ته دغه ورورځوي چې دوی ته فیصله د پاتې کېدن سره وکړي. او که د دوی په منځ کې د بیلتون خیر و د خدای پاک په نس الله بیا یې زړه ته هغه ورغورځوي چې یاره دغه مېړه او ښځې ګزاره نه سره کېږي خلع وکړي، طلاق ورکړي. و چې الله دا اختیار ورکړو د ویلو اختیار یې ورکړو چې مېړه جګ شي ښځه ووایي بېرته مېړه بیا ولې په قصاص شي. دا د وخت قاضي دا امیران حدود اختیار خدای پاک دی ته ورکړی. اوس قاضي اډر وکړو چې د دغه غله لاس پرې کړه، د ده مال خو یې نه ده وړی، مال خو یې پردی وړی، د قاضي لاس په پرې کېږي بېرته. سړی قصاص کا مړی کا دی په قصاص کېږي چې شریعت حق ده ته ورکړی. نو مېړه ته هم چې شریعت حق ورکړی بیا بېرته نو دی نه پوهېل کېږي. بیا نو حق معنا څه شوه؟ پلار د دې اولاد سرپرستی د ده د کلکم راعن و کلکم مسؤول عن رعیته. اولاد بې لارې د ویه بېرته پلار په ویل کېږي. د استادان او شاګردان پیران او مریدان دغه کې خو بله ګزاره سره ولیکو. که نه د تربیې حق چې د چا وي هغه یې ویلی شي، هغه یې ویلی شي. دا تحذیر دا راغلی ده که نه؟ خو دا خو داسې ځای کې شریعت نشته، هلته نامناسب حرکات دي، لاس دورې ویل هم راغلي دي، دا تعذیران یوه چپالاخه ویل هم راغلی، خشک هم راغلی. بېرته چې چا ته یې وارد حق شریعت ورکړی پې هغه نه بېرته قصاص بیا نه اخیسته کېږي. الرجال قوامون. خو او ظلم به هم نه وي. اول نبي علیه السلام د نیک اخلاقۍ خبره شروع کړه چې ښځو سره ښه ګزاره کړي. وایي ما په کور په کار کې خدمت ورسره کویه. دا د نیک اخلاقۍ او د نرمۍ سبقونه یې چې ورکړه صحابهو ته، په کور کې ارامي جوړه شوه، ښځو بد اخلاقي شروع کړه. چې ښځو بد اخلاقي شروع کړه نبي علیه السلام ته د دغو شکایت وشو. نبي علیه السلام بیا د څه ویلو اجازه وکړه. په ویلو کې بیا تعدا شروع شوه. ښځه به راغله د نبي علیه السلام بیبي مبارکې ته ام المؤمنین ته یوه ښځه راغله، د خپلې ډډې ورلوچې کړې، کالي یې شنه وه. نبي علیه السلام چې بیا راغی ورته ویې چې ښځې کالي د دې د ډډې د کالیو تکې شنې وې، د کالیو رنګ هم شین و خو د څرمنې رنګ یې تر هغه ډېر شین و. بیا دا شکایت ښځو راوړه، د نبي علیه السلام کور ته به شکایتونه راوړه. نبي علیه السلام بیا وویل چې او خلکو تاسې نه ما کور ته شکایتونه را روان دي، دا د خدای منځي دي، د الله مخلوق ته ظلم مه ورسره کوي. اوس نو که ډېره نرمي کې توسع کې ښځه بد اخلاقي کوي، که ډېره اجازه کې کله سړي بد اخلاقي کوي، نو متوسط الحال حال شریعت د هر یو دپاره حد ذکر کړ. ښځه اول نصیحت وکړه، بیا تر خفه شه، بیا چې نه کېده نو بیا یې لږ ووایه، بیا یې لږ ووایه چې اصلاح شي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي په یو سړي د خدای رحم وکړي چې کوچینه یې تیاره زړولي، چې ښځه یې ویني چې بیا مې وایي بیا اصلاح کېږي، که نه دا د ګږې پوښتنې پیدا دي دا نه اصلاح کېږي. دا نن چې دوی د حقوق نارې کوي، چا په ښځه مزدوري کړې، چا ښځه مسافره کړې ده، د وطن یې شړلې ده. مزدوري سړی کوي، مسافري سړی کوي، دې ته یې خوري چې خورا او چې که حساب مه منه، خو دا په دغه بیان نه ده راځي. ازادي غواړي، ازادي غواړي. څنګه ازادي؟ چې تا شپه په لاهور کې د ښځې شپه په کاغانه کې، دا غواړي. دا اوس د دوی حقوق دي. دا خو حقوق نه دي، دا خو بېحیایي ده. شریعت دوی ته عزت ورکړی، ټول عمر یې نفقه په چا ده؟ اشرف علي تنوي صاحب لیکلي دي، وایي د ښځو د عصري علومو ته تعلیم ته څه حاجت ده؟ دا روا نه ده. ولې؟ د عصري علوم خو د دې دپاره کېږي چې نفقه سړی په وګټي، نوکري پیدا کړي.
وایي تر څو چې ښځه واده نه وي نفقه یې په پلار ده، چې واده شوه نفقه یې په مېړه ده. دې نوکري ته مزدوري ته څه ضرورت ده؟ دې وایي نوکري ته څه ضرورت ده؟ خو دوی بد اخلاقه وي. نو شریعت حدود ذکر کړه، الرجال قوامون علی النساء. سړي حاکمان مقرر شوي دي په ښځو باندې بما فضل الله بعضهم علی بعض، په سبب د هغه څه چې فضیلت ورکړی د الله تعالی ځینو ته چې نران دي په ځینو نورو چې ښځې دي. قوت جسمانی، روحانی، عقلي، تدبیري، شجاعتي، هر څه په هر باندې انسان ته نارینه ته خدای په فوقیت ورکړی په ښځه. بل طرف ته وبما انفقوا من اموالهم، په سبب د هغه چې لګوي دا مال د مېړه ده ورکوي ټول عمر ښځې ته. ښځې ته خپل مهر خپل ورکړی، خو د خپلې ښځې ده. او چې جما سره کوي خوند خواهشات د دواړو پوره کېږي، اولاد د دواړو ده، نفقه یې په مېړه ده. خو چې مېړه ته سره داسې احسان کوي، حکم دا د من لم یشکر الناس لم یشکر الله، چې د بنده شکر نه کوي ادا د الله شکر نه شي ادا کولی. چې مور او پلار د تا سره احسان کوي د هغو شکر واجب ده، خو چې مېړه احسان کوي د ده شکر هم واجب ده. فالصالحات سړی خو فوقیت ده، خو ښځې دوه قسمه دي: نیک عمله ښځې، بد اخلاقه ښځې. د نیک عملو ښځو الله صفت کوي، د بد اخلاقو لیار ذکر کوي. چې اوس مو وویله چې نصیحت، خفګان، څه ویل، ثالثات، اخر بنونی طلاق وي. فالصالحاتو نیکې ښځې کومې دي؟ قانتات حکم منونکي دي د خپلو مېړو. یو غټ صفت په دې کې حافظات للغیب، بل دوی ساتونکي دي په غیاب د مېړو کې. څه شي لره؟ ځان او مال د مېړه لره. د دې ټول منافع د چا دي؟ د مېړه دي. نو دا د مېړه په دغه امانت کې خیانت نه کوي، د پردیو خلکو سره خبرې نه کوي، د پردیو خلکو سره ملګرتیاوې نه کوي، د پردیو خلکو سره زناوې نه کوي. د مېړه حق ته په دې باندې دا ټول امانت د مېړه دی. مېړه په سفر ووت، مال یې دې ته یې ښایي، دا د هغه امینه ده، دا د دې سره امانت ده، د هغه حفاظت کوي، خرچې بې ځایه نه کوي. حافظات للغیب، ولې؟ بما حفظ الله، په سبب د هغه حقوقو چې الله ساتلي دي. خو ښځو ته الله نرانو ته په ښځو فوقیت ورکړی، په ښځې دا اطاعت ضروري کړی. نبی علیه السلام د دنیا په نعمتو کې ښه نعمت مرأه صالحه، ښه ښځه ده. په ټولو نعمتو د دنیا کې لوی نعمت هغه نیکه ښځه ده. خو نیکه ښځه کومه ده؟ په بل حدیث مبارک کې وایي نیکه ښځه هغه ده چې ته یې نفس ووینې، تا ته په لیدلو خوشحالي پیدا شي. ګوره، خو چې د زړه محبت وي، د محبوب په لیدلو زړه ته خوشحالي پیدا کړي. یو. دوم، چې امر ورته وکړي دستي اطاعت کوي. دریم، چې ته په سفر لاړې د ځان او د مال حفاظت کوي. دا علامې د ښې ښځې. نیکه ښځه د دنیا په نعمتو کې ښه نعمت ده. خو نیکه ښځه چاته وي چې په لیدلو یې خوشحاله کېږي، چې امر ورته وکړي دستي اطاعت کوي، چې ته په سفر لاړې بیا د ځان او د مال حفاظت کوي. نبی علیه السلام یې ښې ښځې د قریشو دي، دا تاسو نکاح کوئ. ولې؟ په دې کې ډېرې دوی ښې خوبایي دي. یو، په هلکانو په اولاد شفقت ډېر کوي. دوم، د مېړه د مال سره احتیاط ډېر کوي. ښځه چې یو وارې رښتیا عقل ولري، دا چې یو وارې واده شوه، دې کور اوس د پلار کور بلل کېږي که دا د مېړه کور؟ پلار ته چې ځي د مېلمستیا په صفت ځي. اوس چې ټول عمر دا کور شو، چې مېړه خوار شي، د هغې د مال سره احتیاط نه کوي، خواري اثر به چا ته رسېږي؟ دې ته به رسېږي که نه؟ خو چې د دنیا د مېړه ختمه شو، خو دا به بیا لوږې تېروي، دا به مسکنت تېروي، اولاد به خوارېږي، اولاد به مسکنت و فقر تېروي. چې ښه ژوند وکړي، مېړه خوشحال وساتي، دې زړه به هم ټول وخت خوشحال وي.
که په هغه کور کې بد اخلاقي کوي د دې عمر به هم ټول زړه خوري نه وي ځکه بل کور خو یې دې نشته دا کور د دې دا کور د دې حتی یو مسله ده زه خو مفتي نه یم خو موږ ورپام نه یې دا خبرو ته خور او لور واده شوه کور دلته و مخکې دلته وه دا مقیمه وه خو دلته زیږېدلې ده د پلار کور په منصره کې ده لور یې واده کړه پېښور ته د سفر انداز ته 88 میله لرې واده کړه دغه لور چې بیرته د پلارګنۍ کره راغله د 15 شپو نیت یې نه و کم تر یې غوره دلته کولی لمونځ به څنګه کوي لمونځ به مسافرانه او ډېر خلکو د خبرې ته بیخي پام تاسو فکر ده دا خبرې ته مور پام وترسه ښځه د راغله لور د راغله وایي د پلار کور مې د خپل کور مې ده دا یې دې اوس خپل نه ده یې دې کور هغه شو هغه خپل ده دا لوی اولاد د مور پلار تابع نه بلل کېږي د هغو خپل وطن خپل بلل کېږي بالغ اولاد د پلار په نیت باندې نه مقیم کېږي دې وطن اصلیم بدل شو که دا د وطن اصلیم بدل شو چې سړی دغه وطن نه کډه بار کړي دا خپل جایداد یې دلته و وطن یې دلته و دغه ځای پرېښی کور یې جوړ کړو په پېښور کې نور هلته اوسېږي چې بیا منصرې ته راځي مسافر ده که مقیم ده وطن اصلي په وطن اصلي باطلېږي که نه ښځې وطن اصلي بدل شو دې وطن هغه د مېړه وطن شو اسکنوهن من حیث سکنتم الله وایي تاسې به دوی هلته اوسوئ چې تاسې اوسېږئ نو چې پلار کره راغلم میلمانه ده که د 15 شپو نیت یې نه و کم لمونځ به مسافرانه کړي که چې ډېر کور هغه شو دغه کور نه ده خو په هغه کور پورې ذاتي زړه خوړل پکار دي په هغه اولاد پورې په هغه میړه پورې په هغه خدمت پورې د کور آبادي دې کوي خو چې بیا کله ښځې د دغه خبرې سوچ او فکر نه یې ورسره پردی بولي د میړه کور پردی کور بولي د پردي کور سره د پردي عنوان باندې زندګي کې ټول عمر ذاتي دا موبایل ټکول به خوري زړه خوړي نه وي خفګان به وي جنجال به وي ټول عمر د میړه زړه هم خوري کړی دی دې خوري خو دغه نقصان دی عقل ځکه نه خو بیا کړی دي بیا کړی دا خو هغه نیکې ښځې هغه دي واللاتي تخافون نشوزهن او هغه ښځې چې تاسې د دوی د سرکشۍ بدګذرانۍ نه ډارېږئ چې بد اخلاقي کوي دغو سره بیا څنګه ګزاره کوي فاعظوهن اول نصیحت کوئ دی ته چې ګورئ جهنم عذاب ته ځان مه برابروه د خدای قهر و غضب ته ځان مه برابروه که په دغه نشوې اصلاح واهجروهن فی المضاجع بیا په بستره کې ځان تر مرور که شاور وګرځوه مه ورسره غږېږه د هجران 2 صورت دي یو دا چې کوټه پرېږدي په بیټه کې تر ویده شي یو دا چې اننې په خپله کوټه کې تر مرور شي دا د ننې په کوټه کې مرورتوب وایي په دې ډېر لوی سخت ده هغه کوټه چې پرېږدي چې تا نه ویني دومره درد بیا نه ورته ځکه نبي علیه السلام هغه اسانه لار غوره کړه چا یو وارې خفه شو بلخانې ته تر وخوت یوه میاشت خپله ښځو ته نه ورتله دغه ډېره د زجر والا وایي دغه ده چې وینې دي او خبرې نه وي ورسره زړه یې درته ډېر ځورېږي واضربوهن که په دغه نه شوې اصلاح بیا یو څو لښتې ورکړئ یو څو لښتې بیا ورکړئ ویې خو که بیرته اصلاح شوه غاړه یې کېښوه بیا نو هسې بانه مه غواړه وچ پوچ یې ته مه ځوروه فإن اطعنکم که دوی اطاعت وکړو د تاسې فلا تبغوا علیهن سبیلا بیا مه لټوئ تاسې په دې باندې څه بانه د ضرر او د اذیت چې هسې بانه ورته غواړئ نو بیا یې ویې ان الله کان علیا کبیره ولې هسې بانه مه ورته غواړه الله په تا ډېر عالي ده ته په خپله ښځه ډېر قدرت لري که الله په تا ډېر قدرت لري دا ښځه ظاهره د تا ده خو مخلوق د الله ده د ده پوښتنه به بیا الله کوي الله به د تا نه انتقام اخلي کبیر ډېر لوی ده په ټولو شیانو باندې وان خفتم شقاق بینهما که ویرېږئ تاسې ای حاکمانو د مخالفت په مابین د دغه ښځو کې چې روزانه جنګ و جنجال ویل ټکول ژړا او فریاد دي نو فابعثوا بیا ورولېږئ حکما یو ثالث من اهله د خپلوانو د سړي نه و حکما یو ثالث من اهلها د خپلوانو د ښځې نه
ان یریدا اصلاحا که دغه میړه او ښځه رښتیا جوړښت غواړي دغه دوه ثالثانو ته اختیار ورکړي یوفق الله بینهما الله به جوړښت راولي د دې په مابین کې خو جوړښت په هغه طریقه چې هغه دې ته مفید وي که په بېلتون کې وي خدای پاک د یو ثالثانو خولې ته غورځي چې یاره سره بېل کړي او که په ګړتوب کې وي نو بیا دا ورغورځي چې یاره سره ګډې کوي ځکه ان الله کان علیما خبیره الله علیم او خبیر ذات ده او دومه معنا ان یرید اصلاحا که دا ثالثانو رښتیا اراده دې جوړې وه طرفه یې نه کوه چې د میړه خپل د میړه طرفی کوي د ښځې خپل د ښځې طرفی کوي نه رښتیا یې جوړه وه خدای پاک د میړه او د ښځې په منځ کې جوړه راولي چې دوی فیصله ور وکړي هغه بیا قانع کېږي دا نن سبا اکثره مرکې چې نه جوړه نه راځي دا ثالثانې په کثرت وښیي ځکه دوی ته روزانه ګټوي پکې روپۍ یوه مرکه 3 میاشتې نه خلاصېږي 4 میاشتې نه خلاصېږي جوړې اراده شته نه په کس جنګول دي خبرې دي چې هغه د خرچه پکې ډېره شي چې جوړه څوک غواړي الله جوړه راولي واعبد الله د الله عبادت کوئ ولا تشرکوا به شیئا مه شریکوئ د الله تعالی سره هیڅ شی اول د الله عبادت کوئ دوم وبالوالدین احسانا او احسن بالوالدین احسانا نیکی کوئ د مور پلار سره په نیکی کولو سره دا مور پلار مخکې ما درته یو ورځ ویلي وو وروسته م راروان ډېر لوی حق لري رضا د رب په رضا د والدینو کې ده خفګان د رب په خفګان د والدینو کې ده صحابي راغی نبی علیه السلام ته ویل یو صحابي ته ویل بل صحابي راغی چې ما ښځه ده د ما خوښه ده خو پلار مې راته ویل چې طلاق یې کړه ما خوښه ده خو پلار مې راته ویل چې طلاق یې کړه دا مسله به بیا یو ځای کې انشاءالله نور بیا ذکر کړو دا حضرت عمر فاروق ورته ویل تا خوښه ده ما خو اورېدلي دي چې نبی علیه السلام یې پلار د جنت هغه درمیانه لیار ده هغه لنډه لیار ده چې زر په رسېږي اوس خوښه دې دغه لیار ساتي که دغه دروازه ځای کوي وبذي القربى د خپلوانو سره نیکي کوئ والیتامه د یتیمانو سره نیکي کوئ والمساکین د مسکینانو سره نیکي کوئ والجار ذي القربى امسایه چې خاوند د خپلوي وي یا د نزدېکت وي د دغه سره نیکي کوئ والجار الجنوب امسایه چې لرې وي د مکان یا د قومیت په لحاظ د سره نیکي کوئ دغه څه معنا والجار ذي القربى دغه وایي د مکان قرب مراده یو امسایه داسې ده چې د تا سره دیوال نښتی ده دا بل طرف ته نږدې کور نشته هلته دا کور منځ کې بل فاصل نشته یختم د تا امسایه ویلی کېږي دغتم خو دا در نږدې د هغه لرې حضرت عایشه رضی الله عنها نبی علیه السلام ته ویل ما په کور کې کله اوس مثلا د خوراک شی وي زه یې صدقه کوم دا بنیم په خپل منځ کې یو د بل امسایه بلل کېږي د هر یوې شرعي خپله خپله کوټه ده کوم یوې سره احسان وکړم نبی علیه السلام یې چا دروازه یې کړې نو یا وایي دا قرب و بعد د مکان مراد ده یا د قومیت په لحاظ په دغه څنګ کې د امسایه ده خو ورور دیم ده یا تره دیم ده ماما دیم ده امسایه هم ده خو رشته هم در سره ده قریب یو داسې امسایه ده دیوال د شریک ده خو خپلوان دی نه ده تربور دیم نه د لرې د بل قوم سړی ده اوس امسایه د امسایهګلي حق لري که خپل دی وي که نه وي نو امسایهګانو کې فرق ده یو امسایه 3 حقه په سړي لري یو امسایه 2 حقه په سړي لري یو امسایه 1 حق په سړي لري هغه امسایه چې خپل دیم ده مسلمان هم ده همسایه دیم ده د خپلوي ځان ته حق ده چې وسیله رحمي ده د ایمان ځان ته حق ده د مسلماني او د همسایهګلوۍ ځان ته حق ده 3 حق در باندې لري یو بیا 2 حق لري قریب ده مسلمان ده قریب ده او همسایه ده مسلمان نه ده د قرابت حق هم لري د همسایهګلویم
کله یو به مشرک یو بل به مسلمان د مشرک سره هم د خپلوي د قرابت د ساتلو نه موږ نه یو منې شوي خو د محارب سره منې شوي یو داسې همسایه ده چې صرف د همسایهګلوي حق لري په څنګ کې د هندو کور ده د عیسایي کور ده مسلمان نه ده او صرف د همسایهګلوي حق در باندې لري نو جار ذو القربى جار صاحب او جار جنوب و صاحب بالجنب د څنګ د مرګري سره نیکی کا د څنګ مرګري څوک ده ایدر درې تفسیر دي یو جار صاحب بالجنب د سفر مرګري د سفر مرګري په یو سفر روان یې په قافله کې په موټر کې دغه په سیټ یا دغه په قافله کې چې در سره شریک شو دا محدود وخت دغه مرګرتیا حق در باندې لري ایدر سره خطه تا سره شایسته خرچه دی هغه سره نشته ډوډۍ شای خوراک ته لري هغه نه لري په ما سره یو معنی دا دوم صاحب بالجنب د یو استاد شاګردان د یو پیر مریدان دا په خپل منځ کې روحاني خپلوي لري ځکه استاد د پلار حیثیت چې پیدا کو دا شاګردان ټول د زمانو حیثیت نو خو په خپل منځ کې لکه د یو روحاني پلار اولاده شوه نو دغه ته چې موږ په دا نن سبا اصطلاح باندې کلاس پیلو موږ خو د خپلې ژبې نه دي زده که نه په پښتو کې مثال نشو ورکولی په انګریزي کې یا په اردو کې به ورکو دا چې د سفر د یو استاد شاګردان د یو پیر مریدان وي دغه استاد بایي د استاد د حیثیت نه ورور ایده سره لیکي دویمه معنا درېیمه معنا د څنګ سړی د څنګ سړی د خپله ګلببو توړی ده دا د بسترې ملګری ټول عمر د دا ملګری ده د خپلې ښځې د حقوقو لحاظ صاحب بالجنب دا وایي ټول عمر د تا د څنګ ده ځکه پرون مو ویلي کا بله ورځ هغه ډېره نیک اخلاقي ده چې حتی په یوه بستره کې سره ویده کېږي که نه یې په یوه کوټه کې خو ټول وخت ژوند سره کوي نو یا درېیم تفسیر دا ده چې خپله ښځه تر مراده وابن سبیل او د مسافر سره نیکي کوئ وما ملکت ایمانکم دغه غلامانو سره چې تاسې د هغو مالکان یې غلام ده خو د الله بنده ده نبی علیه اسلامي د غلام دا د الله مخلوق ته خدای د تا تر لاس لاندې کړی ده ظلم مه ورسره کوي کار مو ورته وکړو خو بیا په خیال کې دا راغله چې یاره دا په یو سړي بوج ده دومره کار چې نن به دا کار کې هغه یو سړی نشي کړی بېرته بیا ته کومک ورسره وکړه ان الله لا يحب من كان مختارا فخورا الله تعالی نه خوښوي هغه څوک چې هغه کبر کوونکی او فخر کوونکی څوک چې په بل غټه وي الله یې نه خوښوي څوک چې فخر کوي په خپل مقام باندې الله یې نه خوښوي تکبر معنا څه ده یو استغنا ده چې چاته طمع نه کوي یو تکبر ده تکبر غامت الناس و بطر الحق خلق تر ځان کم شمیرل او حق نه منل حق ته غاړه نه کېښودل دغه تکبر وي دا متکبر الله جهنم ته غورځوي چې چا په زړه کې د ذرې غوندې تکبر وي جنت ته نشي تللی الله وایي کبریا د ما صفت ده ما سره څوک په لویي کې چې ځان راشریکوي زه به په جهنم کې سوځم دا سخته ګناه کبیره ده ناروا ده نو خدای دا نه خوښوي دا یې په دا مخکې خبرو پسې ذکر کړه د څه وجې نه وایي دا حقوق چې نه ادا کوي دا اکثر دا کبرجن منشأ تکبر وي چې الله عبادت سم نه کوي غټه وي ایمان مقصد دا شیطان سجده ونه کړه ابا واستکبر د الله امر چې نه په ځای کوي لکه ځان غټ ورته لیدل کېږي چې ماته به نو څوک عذاب راکړي په الله یې غټه وي د مور او پلار حق چې نه ادا کوي د خپلوانو چې نه ادا کوي د یتیمانو چې نه ادا کوي د مسکینانو چې نه ادا کوي د همسایه چې نه ادا کوي د ملګري چې نه ادا کوي د مسافر ځان ورته غټ سړی لیدل کېږي چې ځان غټ لیدل کېږي د چا حق په ځان ذاتي نه مني چې مور او پلار حق لري نه یې مني دی چې ملګری حق لري چې همسایه حق لري چې ښځه حق لري خپلوان حق لري دا یو حق باندې ذاتي نه یې قایل بطر الحق حق نه مني
منشه د دغو ټولو ګناهو وایي چې دا ټول مخالفتونه کېږي منشه یې تکبر ده. دوم فخر، ځان باندې فخر کوي، په بل لوی چې کوي خو ځان درته ښه سړی لیدی کېږي، څه کمال یا جمال یا مال یا قدرت یو څه شی خدای ورکړي دي ځای ځای د غټ سړی ورته لیدی کېږي. اوس فخر دوه قسمه ده. فخر دوه قسمه ده، یو قسم روا ده بل ناروا. د خپل کمالاتو ظاهره کول، ښکاره کول چې د الله د نعمت د شکرانې په صفت وي، دا روا. خپل کمالات ښکاره کول چې د ترپو په شکل ځان غټ ترته لیدل کېږي، دا ناروا. حضرت پیغمبر علیه السلام ته خدای پاک په مخلوق کې ډېر غټ مقام ورکړی، ده نه بیانول، الله حکم ورته وکړو اما بنعمت ربک فحدث، چې الله کوم نعمتونه درکړي بیان کړه. حضرت پیغمبر علیه السلام ذاتي ویلې انا سید ولد آدم یوم القیامه، زه د ټولو انسانانو سردار یم په ورځ قیامت. خو ګورې ولا فخر نه کوم، په داسې حیثیت نه ویم چې ځان غټ بولم، خو الله دا مقام راکړی. الحمد رأس الشکر، ګورې دا ثنا او صفت چې په خوله کې دا سر د چا ده؟ د شکر ده. دا ثنا چې د الله ویم سر د شکر ده، خو چې د خپل ځان صفت یې وکړم د الله د نعمت په حیثیت باندې رأس شکر ده. امام په لاس کې به جنډه د حمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام به ټول پیغمبران د ما تر جنډې لاندې وي، خو زه په دې خبر فخر نه کوم. په قیامت کې به اول د مځکې نه زه راپورته کېږم، چې مړي راژوندي کېږي اول به زه راپورته کېږم، زه په دې فخر نه کوم. اول شفاعت به زه کوم، د ما شفاعت به قبلېږي. اول به جنت ته زه ننوځم، د ما نه مخکې به جنت ته څوک نه ننوځي، خو زه فخر نه کوم. دا مقام جایز ده، د شارع په امر ده. او د تزکیه د نفس نه بعد چې امتی ده، نبی نه ده، نبی ته خو وحی وشوه، امتی ده، خدای غټ مقام ورکړی، دی د الله د نعمت د شکرانې په حیث ذکر کوي، دا روا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه او صفتونه په خپله خوله حتی د جنت زیري بیان کړي دي که نه؟ ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، عبدالرحمن فی الجنه، زبیر فی الجنه، طلحه فی الجنه، سعید فی الجنه. په یو ځای د لس صحابو په یو وارې وویلې. حضرت بلال ته ویل چې زه چې هر وارې جنت ته ځم د تا د پښو چپله کې ټکی اورم، د جنت زیری ده. حضرت عبدالله ابن سلام ته ویل چې دا به جنت ته داخلېږي، د جنت زیری ده. حضرت ام سلیم ته ویل چې دغه چوخرونه ما په جنت کې ولده، دا د جنت زیری ده. ډېرو خلکو ته یې ویلي دي. د بل صفت یې ذکر کړو، خو هغه صفت د هغه چا یې ذکر کړو چې په هغه کې لویي نه راځي. نو که هغه په خپل مقام ذکر کړي د لویي په صفت نه وي. حضرت شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله د الهام د رب په حیثیت باندې خپل مقام ذکر کوي چې د ما قدم په غاړه د اولیاءو ده، دا مقام د تکبر په حیثیت نه ذکر کوي. نو دا روا ده. ایموږ علمای ګورئ، ایموږ علمای د خدمت د دین په حیثیت، د الله د نعمت شکرانې په حیثیت اشتهار راوباسي. دا کتابونه که څوک ویایي دا د خپل ځان صفت ته که نه، یا د محتمم نه مطالبه وکړي زه دا کتاب ویلی شم، واقعي دا مقام خدای پاک ورکړی، په بلې غټه نه ویایي، دا روا. علم چې ورکېږي د خمول د ګمنامۍ نه ورکېږي، چې یو ښه عالم وي خو خپل ځان نه کښې ښکاره، په یو علاقه کې به اوسېږي 10 کاله به په یو کلي کې تېر کړي، خو څوک به د یوه ټکي فایده تر وانه خلي. دا عالم تواضع وکړه، دا یې ښه کار وکړه، او که د خدای د دین سره خیانت وکړه چې ځان یې ښکاره کړی وای، خلکو به ګټه تر اخیستې وه. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، هغه کسان چې خپل هم بخیلي کوي او نورو خلکو ته هم امر په بخل کوي. ویکتمون ما آتاهم الله من فضله، پټوي هغه څه چې الله درته ورکړی د فضل د خپل نه. واعتدنا للکافرین عذابا مهینا،
موږ تیار کړی د کافرانو دپاره عذاب درناک. مخکې بیان شو الله مختال فخور نه خوښوي، کبرجن فخر کوونکی نه خوښوي. دا کبرجن فخر کوونکی دي څوک؟ دا د یو بیان ده. الذین یبخلون، هغه کبرجن ده چې خپل هم بخل کوي، نورو ته امر په بخل کوي. ولې؟ د الله حکم نه مري، خو تکبر کوي. الله امر د انفاق کوي، د صدقو کوي، دا صدقه خپل هم نه کوي، بل ته به اجماع کوي. او هغه څه پټوي چې الله کوم فضل درته ورکړی. اوس دلته دوه خبرې دي، یو دنیا ده، یو علم ده. چاته چې خدای دنیا ورکړی، د دنیا پټول ناروا. چاته چې الله علم ورکړی، د علم پټول ناروا. صحابي مبارک راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، زړې جامې اغوستې دي. د پیغمبر علیه السلام نه په یو مسله کې پوښتنه وکړه، هغه جواب ورکړ. بیا پیغمبر علیه السلام ورته وویل دنیا لري؟ دوی ورته ویل او د هر مال نه خدای پاک ماته څه راکړي دي، اوښان هم لرم، میږ هم لرم، وزې هم لرم. نبی علیه السلام ویل خو باید اثر یې در باندې ښکاره شي. الله په دې خوشحاله کېږي چې اثر د نعمت خپل په خپل بنده باندې ویني. ولې؟ وایي لوی حکمت دا ده، مالدار سړی هم چې د ملنګي په لباس کې اوسېږي، بیا مسکین خپل حاجت چاته ووایي؟ خو چې یو سړی په کاله کې په ظاهر کې ښه ولید، خیال ته دا ورغله چې دا سړی مالدار وي، نو ورپسې خپل حاجت ورته وایي چې ما سره څه کومک وکړه. چې اثر د نعمت په هغه نه ښکاره کېږي. دا موړ خو داسې رنګې ده چې وایي چې واټانۍ مې ورکړې وای، بیا به څوک سایل ورته ودرېږي، یو د خیر په کار کې به د ده نه معاونت وغواړي. اثر د نعمت وایي باید په بنده باندې ښکاره شي چې خلک ګټه ترې واخلي. دا فخر نه ده، ریا او تکبر نه ده. ښې جامې واغونده، ښه خوراک وکړه، خو د خدای پاک ښه عبادت وکړه. قل من حرم زینت الله، آیت را روان ده. دا ښایسته جامې چا حرامې کړي دي؟ خو ورېښمینې درته حرام کړي دي، نور ښایسته جامې خو نه دي حرامې کړي. او دا ځان ته خبره ده چې مالدار سړی د ټول عمر خپل خواهشات نه پوره کوي. کله کله دی د تواضع د حیثیت کله کله د زړې جامې ماغوندي چې لویي ډېره ته ونه شي. دا وایي کله خبره ده چې تکبر رانه شي، تواضع کله سره له ښه قدرته وچه مړۍ دې وخوري، په دالو پورې دې مړۍ وخوري. نفس خواهشات ټول وخت نه پوره کوي. ولې د تصوف په اصطلاح د ولایت مقام ته هغه سړی نشي رسېدی چې ټول عمر د خپل نفس خواهشات پوره کوي، بلکې سره له قدرت په بازار کې د یو شی ولید، د روپۍ دې هم شته، زړه دې ورته وشو، وادې خیست، سبا ته دې بل شی ولید، وادې خیست، بله ورځ بل شی دې ولید، وادې خیست. روپۍ خدای درکړي دي چې شي ته د زړه کېږي هغه اخلي. ټول خواهشات د نفس په دنیا کې پوره کړه، دا سړی ولایت ته نشي رسېدی. بعض خواهشات په پرېږدي د خدای د رضا لپاره، د آخرت لپاره. صحابه وو چې دنیا ډېرېده، دوی به ژړل. یو صحابي مري، مرض ده، حضرت معاویه صاحب یې پوښتنې ته ورغی، دی ژاړي. نو هغه ورته ویل چې ای ماما ولې ژاړې؟ دردونه دې ډېر دي ژاړې؟ او که نه د دنیا نه په بېلتون ژاړې چې ښځه دې پاتې کېږي، زمن دې پاتې کېږي، په څه شي ژاړې؟ هغه ورته په دغه یو هم نه ژاړم، ژاړم په دې چې ما ته پیغمبر علیه السلام نصیحت کړی و چې دنیا به نه ډېره، زه اوس مرم دې ما نه دنیا پاتې کېږي. وایي چې مړ شو چې دنیا حساب کړه 14 روپۍ تر پاتې کېږي، ټوله سرمایه 14 روپۍ، او ده په دغه ژړل چې د ما نه روپۍ پاتې کېږي. حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته روژه ماتی راوړ، ښه مالدار صحابي ده، روژه ماتی راوړ، عین روژه ماتي په وخت کې ښه ډوډۍ ورته راوړه. په دغه پورې هغه غریب صحابه ورته یاد شو چې موږ هجرت وکړو، الله د ثوابو وعده را سره وکړه، خو بعضې نعمتونه ټول آخرت ته خدای پاک ورته وسپارل، دنیا کې هېڅ هم ونه خوړه. حضرت مصعب ابن عمیر د ما نه خیر و، دا هم تواضعا وي، که نه دی د عشره مبشره نه د زیره د جنت په دنیا کې رسول الله ورکړی. هلته ما نه خیر و، شهید شو، یو سړی وه، یو څادر یې و چې سر په پټ کړو، پښې لوڅېدې، چې پښې په پټ کړې سر لوڅېدو، سر هم پټ کړو، په پښو باندې مو بیا سرګړي ور واچول.
زموږ دنیا ډېره شو دومره یې وژړل چې روژه ماتې پرېښې دغسې پاتې شو یغه به په دنیا ډېروالي ژړل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې نبی اسلام د بیبیانو نه خفه و هغه قصه یې اوږده ده چې ورغی کوټې ته پس د اجازې نه چې حضرت پیغمبر علیه السلام په کټ پروت ده په کټ بې ځای ده د خرماو د لښتو بستره شی نشته دا چې پر سړی په پیزي څملي په دا وجود کې ننوځي کمیسونه خو نه وو څادرونه وو څادر لوېدلی پیغمبر علیه السلام چې راپورته شو د بدن د انسان نارینه او دا خدای خو عورت نه ده چې حضرت عمر فاروق ته د ده په وجود کې سرې سرې دغمې ولیدې نو ویې ژړل چې کسرا او قیصر کافران دي خدای داسې دنیا ورکړې ته خو الله ته سوال وکړه چې موږ مسلمانانو ته خدای دنیا راکړي حضرت پیغمبر علیه السلام ورته تم دا وایې عمر په دې نه یې خوشحاله چې دې دنیا د موږ تاسې آخرت ته موږ څومره مسکنه تیر کړو دغومره به هلته نعمت زیات وي چې څومره دلته خواهشات پوره کوو هلته نعمتونه کمیږي نو دا چې خپل هم بخیل وي بل ته امر بالبخل کوي یا په دنیا کې وایي مراده بخل ډېر بدترین صفت ده ډېر بدترین صفت نبی علیه السلام یې بخیل سړی د الله نه لرې ده د خلکو نه لرې ده د جنت نه لرې ده جهنم ته ورنږدې ده او سخي سړی الله ته نږدې ده خلکو ته نږدې ده جنت ته نږدې ده د جهنم نه لرې ده بل حدیث پرون هم ویلی و قریبا کابل ورځ دا بخل یوه ونه ده په جهنم کې شاخونه یې دنیا ته راغلي څوک چې بخیل وي په یغه شاخ پورې لاس نیولی وي ورځي په آخر به جهنم ته سخاوت یوه ونه ده په جنت کې شاخونه یې دنیا ته راغلي چې په چا کې سخاوت وي په یغ شاخ پورې لاس نیولی آخر به ورځي جنت ته دوم بخل د علم د دا تر هغه بخل د دنیا نه ډېر بد ده لکه سخاوت د علم چې تر سخاوت د دنیا ډېر ده کتمان د علم دا تر هغه نه بد ده خدای چاته علم ورکړی فضل خپل ورکړی ولایت مقام ورکړی او د ځان پټ پټ کوي په دغه کې خپل علم چاته نه کار کوي چې خلک ګټه تر واخلي خپل د ولایت مقامات نه کار کوي چې خلک دې نه ګټه واخلي دغه خلک خدای ته نه دي وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم او هغه خلک هم الله نه خوښوي چې خپل مالونه خو لګوي بنا بر ظاهر خو سخاوت کوي خو نیت د خدای رضا نه لري الناس صرف خلکو ته ځان ښیي ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ایمان نه په الله او په ورځ د آخرت دا د منافق حال یو هم څه صدقې او چندې کړې ریاکار هم وایي داسې د لکه منافق ومن یکن الشیطان له قرینا څوک چې شیطان دې د ملګری و فساء قرینا دا ډېر بد ملګری دی د وماذا علیهم څه نقصان به و د کافرانو لو آمنوا بالله که دوی ایمان راوړی وای د زړه نه په الله تعالی باندې والیوم الاخر یو په ورځ د آخرت باندې وانفقوا او دوی لګولي وای مما دې مال نه رزقهم الله چې الله دې ته په رزق ورکړی تاوان به شي و خو یو په اوسه خدای عوض ورکړي وکان الله بهم علیما دا الله تعالی په دې باندې عالم ان الله لا یظلم مثقال ذره بشک الله ظلم نه کوي په اندازه دی ونه ذره باندې دا د سپیلنی دانا سپاندې دانا چې څلور حصې کې څلورمه حصې دې ذری ویل کېږي دومره ظلم په چا نه کوي بلکې رحم ته ګوري و ان تکو حسنه کدي ذری غوندې نیکی دي چا و یو ضاعفها ورته د چا د بیکی دا یو خورما غر تر جوړي کله کای زرا به ورته غټ کی و یؤتی من لدنه اجر عظیما وربکی د خپل نزنا اجر ډیر لوی فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد صحاب بوید دغه بدبختو کافرانو فاسقانو ریاکارو متکبرینو چې هر امت نه مشاهد راول په ورځ د قیامت باندې چې هر نبی په خپل امت باندې شهیدي ورکړي وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او موږ ورته کو پتا باندې په دغه خپل امت باندې شاهد چې ته به خپل امت شهیدي ورکړي يومئذ يود الذين كفروا فدغرت بخوخي هغه خلک چې کافران شوي وو په دنیا کې وعصوا الرسول او سرکشي کړي و د خپل پیغمبر نه چې بخوخي لو تسوا بهم الارض کاش کې چې هواره کړ شوی وای په دې باندې ځکه کاش کې هواره شوی ځکه د څه معنا یقول یا لیتنی كنت ترابا چې د عامه تسالون په اخر کې راځي خدای چې انسانان راژوندي کوي پیرانان راژوندي کوي د حیوانات هم راژوندي کوي
حیواناتو چې یو په بل ظلم کړي هغه انتقام به واخلي بیا به بیرته الله حکم دغه حیواناتو ته وکړي کونو ترابه خاوره شي ټول به خاورې شي دلته به کافر وي چې زه د سپای وای په دنیا کې خو چې انسان وای نن خو به خاورې شوی وم ذاتي به د عذاب نه خلاص وم ولا یکتمون الله حدیثا نه به پټوي دی د الله نه یوه خبره هم نشي پټولی ځکه هر شی په حالت حاضر موجود وي